اوس تاسو آنلاین ټیویشن کوئ یعنې خلکو ته پړهایي کوئ په هغې به تاسو پیسې ګټلی شئ. نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې د آنلاین پیسو ګټلو لپاره یو داسې بهترین او بالکل اسانه طریقه در ښیم چې په دې کې ډېر زیات جاب موجود دي، یعنې ډېر زیاتې نوکریانې پکې موجود دي. په دې کې قاري حضرات حصه اخیستی شي، یعنې که تاسو قرآن شریف لوستلی شئ او خلکو ته یې زده کولی شئ، په هغې به تاسو ته پیسې میلاویږي، تاسو به پرې پیسې ګټلی شئ. دغه نه علاوه که تاسو پکې نور څه ټیچینګ کول غواړئ، ستاسو کوم خپل یو سبجیکټ وي او تاسو پکې ډېر زیات ایکسپرټ یې، د هغې هم تاسو دلته جاب کولی شئ، یعنې تاسو د هغې ټیویشن کولی شئ، په هغې به تاسو ته پیسې میلاویږي. دغه نه علاوه که تاسو سره ډېر زیات سکل موجود وي خو چې تاسو یې څه قسمه پیدا نه وي اخیستي، نو تاسو د دې نه اخیستی شئ. په دې کې که تاسو ویب ډیولپر یا ایپ ډیولپر یا دغه نه علاوه که نور څه قسمه سکل تاسو ته زده وي، تاسو په دې کې حصه اخیستی شئ، هغه سکل مطابق کار به کوئ، تاسو ته به پیسې میلاویږي. یو ریل طریقه در ښیم چې په دې کې هر څوک حصه اخیستی شي خو چې لږ ډېر پوهېږي. مکمل طریقه به در ښیم چې څنګه به تاسو په دې کې حصه اخلئ، څنګه به اکاونټ جوړوئ او څنګه به تاسو دلته هر څه منیج کوئ. دغه دپاره څه کوو، زه د موبایل سکرین طرف ته د ټول ناول به تاسو کې راشي په خپل موبایل کې به ګوګل لوړوي، په ګوګل کې به تاسو سرچ کړئ ټیک 50.xyz چې څنګه هم سرچ کړئ اولنی سایټ پر راولي ټیک 50. تاسو به څه وکړئ په دې ټیک 50 په کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک کړئ تاسو سره به بل پیج کولاو شي. دلته به تاسو راشئ په دې سرچ اپشن به کلیک کړئ او دلته به تاسو ولیکئ ټیچینګ جاب. څنګه هم تاسو ټیچینګ جاب ولیکئ دا به سرچ کړئ. چې کله هم سرچ کړئ اولنی تصویر به راواخلئ دا یو، تاسو به څه وکړئ را به شئ په دې به کلیک واخلئ، بالکل ویښته به راشئ. تاسو به دلته په دې ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ او دا اپ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. چې کله هم تاسو دا اپ ډاونلوډ کړو او کولاو کړو صحیح شو، دلته به تاسو سره دا پیج کولاو شي، په دې کې به تاسو په جیمیل سره لاګین شئ. په دې کنټینیو ویت ګوګل به کلیک واخلئ او خپل یو جیمیل آی ډي به سلیکټ کړئ، په هغې سره به تاسو دلته لاګین شئ. څنګه هم چې تاسو لاګین شئ دلته به تاسو څه وکړئ په دې ورډس نیکسټ په دې باندې به کلیک واخلئ. دلته دی ورډس یور نیم، دلته به تاسو څه وکړئ خپل نیم به ولیکئ اول او اخره کې، صحیح ده. فار ایګزامپل اوس ما ولیکو، بیا به تاسو څه وکړئ دیټس می باندې به کلیک کړئ. اوس دلته تاسو ته یو اپشن درکوي، ښه دا وګورئ آر یو امپلایډ، دلته به تاسو څه وکړئ په دې یس باندې به کلیک کړئ، صحیح ده. دلته به تاسو آی ایم ا سټوډنټ باندې نه کلیک کوئ، که تاسو ایز ا سټوډنټ دې اپ ته دننه کیږئ بیا به پکې تاسو ارننګ نشئ کولی، نو تاسو به په دې باندې نه کلیک کوئ او په دې یس باندې به کلیک واخلئ. اوس دلته تاسو سره به ډېر زیات کیټګري راولي وټس ایریا ډو یو ورک ان، نو دلته پکې تاسو یو سلیکټ کړئ خپل مطابق چې کوم سلیکټ کوئ. فار ایګزامپل ما دا یو سلیکټ کو، ټیک شو، او دلته ما دا یو سلیکټ کو، په سیو اینډ کلوز می کلیک واخیستو، بیا به په الموسټ ډیر باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو سره دا پیج کولاو شي، دلته به تاسو وکړئ جاب لوکیشن او کرنٹ امپلایر، دا هر څه به ورکړئ. دلته تاسو څه جاب ریلیټډ یعنې تاسو جاب کړی وي یا دغه شانتې تاسو پکې د خپل طرف نه هم څه لیکلی شئ. فار ایګزامپل ما دلته ولیکو ټیچینګ مې ولیکه، صحیح ده. لوکیشن به ورکړو پاکستان، کرنٹ امپلایر، دلته پکې تاسو یو څیز چې دی سلیکټ کړئ، صحیح ده. فار ایګزامپل چې څه سلیکټ کوئ، فار ایګزامپل ما دا یو سلیکټ کړو ځه، ټیک شو. تاسو بیا په دې کیپ ګوینګ باندې کلیک واخلئ. دلته تاسو په دې اپشن کلیک کوئ، مین یې وومین یې هر څه چې تاسو به دلته سلیکټ کړئ. فار ایګزامپل ما مین سلیکټ کړو، بیا په کنټینیو باندې کلیک واخلئ. دا اوس وګورئ ناټ ناو تاسو چې په دې کې هر یو باندې کلیک کوئ کلیک کولی شئ، صحیح ده. اوس وګورئ موږ سره دا جوړ شو، ټیک شو، دا اکاونټ موږ سره دلته کریټ شو په دې اپ کې. اوس دلته ما خو دا ورکړی دی، خو دلته به تاسو څه وکړئ جاب فار یو، د دې ریلیټډ کوم جاب چې دی هغه راځي، نو موږ به دلته خپل جاب سرچ کوو، صحیح ده. دلته موږ خو پروفایل جوړ کړو، خیر موږ به جاب دلته خپل سرچ کوو. کوم جاب به سرچ کوو؟ دلته اوس تاسو څه جاب کول غواړئ؟ ټیچینګ جاب کول غواړئ، فار ایګزامپل زه لیکم انګلیش ټیچینګ جاب، انګلیش ټیچینګ. دلته به تاسو لاندې بیا لوکیشن سلیکټ کوئ، دا یو خبره یاد ساتئ، صحیح شو. په دې به کلیک کوئ او دلته به تاسو په لوکیشن کې څه ورکوئ، یعنې فار ایګزامپل زه ورکوم په ټول پاکستان کې ده، پاکستان، پوره پاکستان مې سلیکټ کړو. دلته اوس ګورئ ټیک شو، پاکستان کې کوم ځای ته کول غواړئ. که تاسو صرف پاکستان سلیکټ کوئ پاکستان هم ټیک دی، ده موږ پاکستان سلیکټ کړو. دلته چې کوم کله هم انګلیش ټیچینګ جاب سرچ کړو نو دلته ډېر زیات جاب راواخیستی شو، دا وګورئ ډېر زیات جاب. دلته وګورئ دوی 80,000 تنخواه ورکوي، صحیح شو.
دلته لاندې ګورئ بل جاب دی دغه شان د پارټ ټایم او فول جاب دي پکې ډېر سي جابونه دي نوي نوي جاب پکې هم راځي پر اګزامپل دا تاسو لیدلی شئ دا اوس نیو راغلی دی صحیح شو دلته دا ډېر ښه جاب دی وګورئ تاسو ښه دلته انګلیش لینګویج ټرینر په دې اولني جاب کې وګورئ زه صرف تاسو ته طریقه کار ښیم په دې کې پارټ ټایم فول ټایم او دغه شان د کنټریکټ جاب دی صحیح ده دلته تاسو په دې ایزي اپلای کله چې تاسو یو جاب ته دلته اپلای کوئ په دې ایزي اپلای باندې کلیک کوئ دلته به تاسو ټول انسټرکشن درکوي ټیک شو دا وګورئ چې څنګه انګلیش ویل پکار دی دغه شان دی جاب ټایټل دا هر څه تاسو وګورئ کنټریکټ لینک 12 میاشتو پورې وي او د میاشتې به تاسو له څو تنخوا درکوي 80,000 روپۍ دلته لاندې وګورئ نور پکې اپشنونه دي ایکسپیرینس هم غواړي چې 2 year ایکسپیرینس وي صحیح ده په دې کې ډېر ښه جاب دی په څو کې به ایکسپیرینس نه غواړي تاسو په ایزي اپلای کلیک کوئ دوی به تاسو ریویو کوي بیا به تاسو ته جاب دپاره انفارم کوي ښه اوس که تاسو قاري حضرات یې نو دلته به سرچ کې زه ولیکمه قرآن لوکیشن کې به بیا موږ ورکړو پر ایگزامپل ما ورکړو اسلام آباد صحیح شو دا اوس وګورئ اولنی یو نوی جاب پکې راغلی دی وروځي کېږي آنلاین عربیک میل ټیچر ریکوایرډ دا وګورئ PKR 150 250 پر هاور د ګنټې حساب دی ورکړئ صحیح شو دغه شانتې په ښکته راشئ دلته دی راولپنډي کې قرآن ټیچر 25,000 نه والا 28,000 پورې دی ورکړئ تنخوا دلته وګورئ دوی د 150 نه واخله 250 پورې پر ګنټه ورکوي داسې ډېر زیات جابس دی نور وګورئ ټیک شو دا ډېر زیات جاب پکې میلاویږي صحیح ده نو تاسو بیا دلته جاب چې کوم کوئ په دې ایزي اپلای باندې کلیک کوئ ټیک شو کله چې تاسو په دغه کلیک کوئ دلته تاسو ټول انسټرکشن درکړي چې دا کار پکې پکار دی بیا به تاسو کوئ په دې ایزي اپلای باندې به کلیک کوئ کې ګورئ نو په دې طریقه باندې تاسو دلته جاب هم کولی شئ مختلف جابس پکې کولی شئ تاسو ته به ډېر ښه ارنینګ کېږي یعنې په اسانۍ سره تاسو د خپل کور نه جاب کولی شئ په دې ایپ کې صحیح ده هر قسم جاب چې دی تاسو کتلی شئ کله تاسو دا هر څه وکړئ دلته په دې پروفایل کلیک کړئ دلته خپل پروفایل که تاسو اپډیټ کول غواړئ یعنې نور څه پکې لیکل غواړئ په دې کلیک کوئ او خپل پروفایل اپډیټ کولی هم شئ صحیح دی دلته تاسو دا نور ټول اپشنونه لیدلی شئ نو په دې طریقه باندې تاسو په اسانۍ سره جاب چې دی په دې ایپ کې کتلی شئ هر قسم جاب ټیک شو او آنلاین تاسو ښه موقع حاصلولی شئ